په دې کوڅو کې ګرځي چمټه ورسره یې د اوسپنې د پلاني بابا قلندر راغلی دی ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سرې وایي خورې سوچه سید دی سترګې سرې دي سوچه سید دی او سرې هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سرې شي نو دیني سوچه سید چې زی او سورنک لاړو قلندر درنه بېنوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا اله مزه قلندر بېنوا خدای ته وګوره غاټ سنډا بی داتی عمره غټ بی چمټه به ورسره صاحبه خدای ته وګورئ ای بدبخت قوم ای بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکولم ناروا دي ته دې ته اماده کې چې په تیاره درته ملاویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه ای بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کوي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي کم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم را ووته ته ورته ښه څه پکې را ووته ګیره به دې نوره هم لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وې تبې نیولی وې د کونیانو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه دې تبه وطنه چا چې ملک وخوړو خدای دې وکړي چې واده مغې وخوري ملک تا او ما وخوړو زما او ستا خو بیړه تباه شوه ګټو یو دې امبر سرو میخولی اچو دا ونډې او مالجوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنگو پینسو فیشنی کله د ارتو پینسو فیشنی میاش کې ولا لس جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بڑینده راړینده اوس وګورئ د تنگو پینسو فیشن نوګت کمیس په ولا کې او تنگي پینسې به او د دې چادرای وګورئ دا چې په لاره رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وویم او که ته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وی وګوره شرمېدل یا قومه شرمېدلو شرمېدلو په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدلو دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تارونه والي شي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو ستاسو د واده په کارډ د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی اودس کې چې نوک اوچ پاتې شي اودس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بې غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشه کایم د خلکو نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي مم تباه ژوندي مم تباه ودونه مم تباه مړي مم تباه زندګي مو ټوله تباه ودونو له خلک راوغواړئ
کاډونه دي صاحب غوبل ډونګي دي او کړون دي چې هلکه ولې خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سب بلای پکې چولې و چې 10,000 خلق راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سده چا خوار غریب لور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاتا نو دا شملا کیونی سن منډه تاسو بارې د دروازې دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاءو کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاءو کې بنگخانه نه منم اولیاء منم پاولیاء دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غغوي کړي دغه وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړای او باجې او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنگ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړي څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمې دل اوس زمونږه پتا پدې ډول دا ناصر خان کیسټ هاؤس بیرن کچره گیٹ اشرف روڈ د فقیر خان سره پګیټ کې د ناصر خان دکان